افغانستان د هندوستان پر وړاندې 3 شلاوريزې او 3 یو ورځنۍ لوبو سیریز په 2021م کال کې هندوستان د خپل 2020 او 2021م کال لوبو مهالویش اعلان کړ چې د افغانستان سره په 2021م کال کې د 3 شلاوريزو او 3 ورځو لوبو سیریز لري په هندوستان هیواد کې. په شلم کال کې ځکه ورسره نه لري چې هغوی ډیر زیات بوخت دي او د ډیرو هیوادونو سره یې لوبې نیولې دي. همدارنګه افغانستان به په 2021م کال کې له پاکستان، سریلانکا، زمبابوې او آیرلند هیوادونو او همداشان له نورو هیوادونو سره سیریزونه لري. د یادولو ده چې افغانستان د آیرلند سره به په همدې روان کال کې یو د 20 اوره لوبلړۍ لري په مارچ میاشت کې او که کرکټ بورډ کوشش وکړي له نورو هیوادونو سره یې هم برابرولی شي. د سیریزونو ور اخوا به افغان لوبډله په همدې کال کې په اسیا او نړیوال شلاوریز جام کې ولوبیږي. دا خبره هم باید یاد کړم چې دا ځل نړیوال شلاوریز جام مسلسل شلم او 21م کال کې ترسره کیږي چې افغانستان به هم په 2021م نړیوال جام کې په هند کې به ترسره شي. ملګرو دا و زمونږ تازه ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.